السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. درنو لیدونکو ګرانو شاګردانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ. په دې هیله چې زموږ درسونه مو په ښه توګه کتلي وي. نن بیا هم غواړم چې یوه ډېره مهمه موضوع د انګلیسي په برخه کې تاسو تشریح کړم. تاسو یې په سکرین هم وینئ. د ان ګرانو شاګردانو، تاسو اکټیو 1 کتاب موږ چې تدریسوو، هغلته به ګرانو شاګردانو تاسو ډېره وینئ، ان به ډېر وینئ او ده چې نن به ګرانو شاګردانو دغه تاسو تشریح کړم چې دغو دا چې دي او تعریف یې څرنګه ده او په کوم ځای کې استعمالیږي. ګرانو شاګردانو، که تاسو چیرې په انګلیسي کې یا پښتو کې یا په هره ژبه کې تاسو یو جمله جوړوئ، نو تاسو به تورې او کلمې سره یوځای کوئ. که چیرې کلمې تورې هم زده یي، کلمې هم زده یي، خو بې ترتیبه یي، نو بیا جمله معنا نه ورکوي. ګرانو شاګردانو، په انګلیسي کې د کلام برخې څو دي؟ 9 دانې دي، چې یو ناون د پروناون د اجاکټیو د صفت، دغسې ارټیکل هم د کلام له اجزاو څخه دی. چې دغه تعریف هم شته ګرانو شاګردانو. دغه تعریف داسې ده چې article is a word which is used with a noun or adjective and determines them. ګرانو شاګردانو، دا څه معنا وایي؟ د تعریف توری دا یوه کلمه ده کوم چې استعمالیږي له یو نوم یا صفت سره او دوی څرنګه کوي ټاکي. پښتو د هغه تعریف یې هم دغه ده. تعریف توری هغه کلمه ده چې د اسم او صفت سره استعمالیږي او هغه څرنګه کوي ټاکي. ګرانو شاګردانو، دا شنه تورې چې تاسې وینئ، ناون، اجاکټیو، دغه دوه څرنګه کوي؟ دغه د تعریف توری یې ټاکي. څرنګه یې ټاکي؟ ګرانو شاګردانو، که تاسو چیرې په یو جمله کې د تعریف توری ولیدل، نو هغه به چې یا به نوم وي او یا به څرنګه یې صفت وي، بل شی به نه وي. تعریف توری سره راغلی له نوم او صفت نه بل شی به څرنګه وي؟ نه وي. قید به نه وي، مثال دغسې فعل به نه وي، ضمیر به نه وي، دغه شیان به څرنګه یې نه وي. یوازې د تعریف توری څو شیان ټاکي؟ 2 شیان، یو اسم ټاکي، یو بل صفت ټاکي. نور شیان دا څرنګه کېږي؟ نسي استعمالوی. ګرانو شاګردانو، که تاسو اکټیو 1 کتاب د پیل درسونه وګورئ، هغلته یو مڼه چې لیکي تاسو به څرنګه لیکلی سي؟ ان ایپل، ای ان به هم لیکل. نو دلته ایپل ګرانو شاګردانو چې ده یو اسم ده، نو تعریف توری څرنګه ده ورته راغلی ده. صفت مثال دغسې صفت سره استعمالیږي، او کوم صفت سره استعمالیږي دا به ګرانو شاګردانو زه تاسو ته اوس وښیم. ښه، تعریف توری څو دي؟ دا 3 دي، چې یو ده، ا ده، ان ده. ګرانو شاګردانو، د دا معنا څرنګه ده؟ دغه معنا نشته. د ا معنا چې ده یو، د ان معنا هم ګرانو شاګردانو یو ده. ښه، اوس ګرانو شاګردانو راځو د دوی د استعمال ځایونه وایي چې دوی په کوم ځای کې استعمالیږي او له څه شي سره دوی استعمالیږي. ښه، اول ګرانو شاګردانو، د دا استعمال ده چې دا چیرې استعمالیږي؟ دا ګرانو شاګردانو په 3 ځایونو کې استعمالیږي. یعنې 3 شیانو سره دا څرنګه کېږي؟ استعمالیږي. The word دا is used، د کلمې استعمال اول before common nouns، before مخکې له عامو نومونو ګرانو شاګردانو دا څرنګه کېږي؟ استعمالیږي. دوم before the ordinal numbers. دریم before the superlative degree of adjective. دا استعمالیده اول چې له عامو نومونو سره دا څرنګه عامو نومونو مخته استعمالیده، وروسته نه before common nouns، یعنې مخکې له عامو نومونو. عامو نومونه ګرانو شاګردانو تاسو پېژنئ، مثال کابل دا کوم نوم ده؟ خاص نوم ده چې مشخص وي. افغانستان دا خاص نوم ده. مثال عام نومونه دغسې کتاب، قلم، دا کوم نومونه دي؟ عام نومونه دي. له عام نومونه مخته ګرانو شاګردانو چې استعمالیږي دی استعمالیږي. دا اول د استعمال ځای و چې دا به استعمالیږي. مثال ګرانو شاګردانو، تاسو یو مقاله لیکئ د کتاب په هکله یا د قلم په هکله یا د بل شي په هکله چې عام نوم وي. یو جمله لیکئ چې عام نوم کې راغلی وي،
تاسو به یې د څرنګه مخې ته استعمالولی شئ. د مثال کتاب په اړه چې مقاله لیکئ د بوک. دا چې ګرانو شاګردانو معنا نه لري چې د کتاب لا دال یا بله معنا نه لري. دا هېڅ معنا نه لري دغه. او دوم ګرانو شاګردانو دا چې استعمالیږي چې استعمالیږي بیفور آرډینل نمبرز. دا ګرانو شاګردانو ډېر مهم دی. تاسو پوهېږئ چې آرډینل نمبر کوم نمبر دی. ګرانو شاګردانو موږ په انګلیسي کې 3 نمبره څرنګه کوو لرو چې هغه یو کارډینل اصلي نمبر دی او بل آرډینل نمبر دی، یعنې توصیفي عددونه دي. توصیفي عددونه څه معنا یو شي چې کوي صفت کوي او بل چې دی ملټي نمبرونه دي. ملټي یعنې څو چنده نمبرونه دي چې دا به هر یو ګران شاګردان تشریح کوم چې تاسې وپېژنئ او بیا چې دا ورته راغلی وي نو کوم نمبر سره باید دا مخې ته څرنګه سي استعمال سي. اول ګران شاګردانو اصلي عددونه دي چې هغه تاسو پېژنئ چې 1 دا څو 1 1 ده دغسې 2 2 1 2 یعنې 2 1 2 دغسې 3 3 دغسې ګرانو شاګردان 4 دغسې پسې ادامه چې څرنګه کېږي دا لري. خو له دغو نومونو سره مخې ته تاسو ګرانو شاګردان شي نسئ استعمالوئ، دا نسئ استعمالوئ ځکه چې دا کوم نمبرونه دي اصلي عددونه له دغو سره تاسو دا نسئ استعمالوئ، تعریف توری نسئ ورسره استعمالوئ. دا نه پرته نور ان هم نسئ ورسره استعمالوئ او هم دغو سره تاسو څرنګه کوئ نسئ استعمالوئ. دوهم دی آرډینل نمبر چې له دغو سره بیا تاسو څرنګه کوئ چې دوهم د استعمال ځای هم دغه اوسي له بیفور آرډینل نمبر یعنې مخکې له توصیفي عددونه. توصیفي عددونه ګرانو شاګردانو کوم دي؟ مثال تاسو پېژنئ چې لومړي ته چې وایي لومړی، یو لومړی دا په انګلیسي کې ګرانو شاګردانو څرنګه کېږي فرسټ. فرسټ لومړی ګرانو شاګردانو د یو او لومړي ترمنځ ډېر توپیر ده. دغه هم دغه د یو شي معنا ورکوي او دا هم یو شي معنا، خو دواړو ترمنځ څرنګه ډېر توپیر ده. دا آرډینل نمبر څه معنا توصیف کوي، صفت یې کوي. مثال یو شاګرد یو سیم څخه بل سیم ته دا څرنګه کېږي اول نمره ځي نو یو څوک پوښتنه تېر کوي چې ته څوم نمره کامیاب شې، نو دی خو داسې نشي ورته ویلی چې زه یو نمبر کامیاب شوم. دلته به دی ځان صفت په هغه کې راولي په خبره کې دی به زه لومړی نمبر څنګه شوم کامیاب شوم. نو له دغو سره ګران شاګردان تاسو چې استعمالوی شئ دا استعمالوی شئ. مثال فرسټ سیکنډ، دوهم ته چې وایي سیکنډ. دوهم مثال هغه سټارټ دریم او دغسې ګرانو شاګردانو ادامه پسې لري 4 5 6 دغسې اتي ادامه پسې لري. خو له دغو نومونو سره ګرانو شاګردانو تاسو چې استعمالوی شئ دا استعمالوی شئ، تعریف توري سره استعمالوی شئ. هغه که اني آی دا ټول سره څرنګه کېږي استعمالوی شئ. ان دا تعریف توري ده خو چې واول کوم شو شوی اول پر استعمالیږي. خو دا ګران شاګردان دا څرنګه سره کېږي استعمالیږي، نور نه سره استعمالیږي ځکه چې یوازې د دې استعمال ځای نه دي. او دریم یې ګران شاګردانو راخیستی ده چې دا چې سره استعمالیږي وایي د صفت له عالي درجې سره دا څرنګه کېږي استعمالیږي. څرنګه ګرانو شاګردانو صفت له عالي درجې سره استعمالیږي ده په دې خو پوه شوئ چې دا له آرډینل نمبر مخکې هم استعمالیږي او له عامو نومونو هم استعمالیږي. او دریم ورته راغلې چې مخکې له د صفت له عالي درجې څخه خو مخکې وویل چې تعریف توري د صفت سره هم دا څرنګه کېږي صفت او نوم ټاکي.
نو اوس له کوم صفت سره استعمالیږي؟ صفت خو ګرانو شاګردانو په څو ډوله ده؟ په 3 ډوله ده. دا د کوم صفت سره؟ سوپرلیټیو ډیګري، یعنی د صفت له عالي درجې سره دا څرنګه کېږي؟ استعمالیږي. یو مثال به ګرانو شاګردانو زه تاسو ته ولیکم. مثال موږ لرو مثال یو ګوډ، دې په معنا ګرانو شاګردانو تاسو پوهېږئ د ګوډ معنا چی ده؟ ښه. یو ښه. بیا د دغه دا صفته تر ټولو هغه لومړۍ درجه چی ده؟ د صفته. دوهم ده بیا بټر. بهتر، یعنی دا تر دغه تر ګوډه څرنګه ده لیک ښه ده، یعنې لیک تر په مقایسې کې څرنګه ده لیک پورته ده. بهتر. او دریم ګران شاګردانو چیرې بیسټ. بیسټ یعنی بهترین. بهترین. ګران شاګردانو اوس د کوم صفت سره به د استعمالوو؟ دلته ویلي سوپرلیټیو یعنی دا بیسټ ګران شاګردان چې وایي دا د صفت تر ټولو عالي درجه ورته وایي. دغه دوه سره به ګران شاګردان تاسو مثال هغه صفت کې له اول او دوم هغه سره به تاسو څرنګه درجو سره به د نه استعمالوي، له اخري هغه سره به څرنګه استعمالوي؟ یعنې سوپرلیټیو تر ټولو د صفت لوړه درجه چې له هغه سره به چې استعمالوي ده. مثال د بیسټ داسې لیکئ چې د بیسټ یعنی بهترین. یو بهتر او یو بل بهترین، یعنې صفت تر ټولو عالي درجې سره دا څرنګه کېږدو؟ استعمالېدو. نو ګرانو شاګردانو دغه و د تعریف توري او دوه ان او بل چې ا. دا خو ما په اکټیو 1 انګلیسي کتاب کې تاسو ته ووایي چې دا له څو شیانو سره استعمالېدو. ا چیرې استعمالېدو او ان چیرې استعمالېدو. دا خو اسانه و، یوازې د ده په هغه په دې هیله چې تاسو څرنګه یاستئ پوه سوي یاستئ. نو ګرانو شاګردانو خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي، نو تر بل ویډیو پورې مو الله مل شه.